بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټي وي نیشنل ګورئ. قدرمنو کتونکو، نن مونږ یو داسې موضوع تاسو دپاره راوړې ده. مونږ غواړو چې په هغې باندې خبره وکړو چې مونږ او تاسو سره نیغ په نیغه تعلق دی، او خصوصا زمونږ زلمی کل چې په سکولونو کې، په کالجونو کې یا په یونیورسټیانو کې دا وخت سبق وایي، هغې نیغ په نیغه هغې کې انوالو هم دي او په یوه یا په بله طریقه هغې نه متاثره کیږي هم. خبر به مونږ کوو نن که مونږ وګورو نو د انفارمیشن ټیکنالوجي یا د میډیا دور دی او د دې په وجې دنیا نه یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی. خو اوس خو چونکې د آرټیفیشل انټیلیجنس خبره کیږي او دې سره سره بیا چې د سوشل میډیا خبره مونږ کله کوو نو سوشل میډیا په دنیا کې یو انقلاب راوستی دی. زمونږ نننی زلمی کل غواړي چې په لږ وخت کې ډېرې پیسې وګټي، ډېر انویسټمنټ وکړي. دا د هغوی حق هم دی، هغې دپاره خپلې کوم وس چار چې کوم دی هغه کوي. مونږ به خبره کوو په فارکس باندې، په کرپټو کرنسي باندې، په ټریډنګ باندې. دا د نن سبا دور ډېر اهم موضوعات دي. مونږ ګورو چې ځای په ځای، کلي په کلي، کوڅه په کوڅه، ښار په ښار مختلف اکیډمیانې کولاو شوي دي چې هغوی په ډېرو زیاتو پیسو باندې دغه ټریننګ ورکوي. خو آیا د دغه ټریننګ بیا څه فیوچر شته دی، څه مستقبل شته دی، د دې نه څه ګټه وټه کیدی شي او که نشي کیدی؟ بل دا ده چې ټریننګ څومره ضروري دی او دې کې کوم رسک انوالو دي، خاص کر هغه ماشومانو دپاره چې بغیر ټریننګ نه راشي، په دې کې انویسټمنټ وکړي او هغه پیسې بیا هغوی نه لاړې شي. دا د دې ریمیډي به بیا څنګه کوو؟ او خصوصا چې بیا مونږ کله د فاینانشل سیکیورټي خبره کوو، مونږ ګورو چې ټول خلک په دې باندې ډیپینډ کوي، لګیا دي چې مونږ ته ډالرې را روانې دي، مونږ ته چې دی نو پیسې را روانې دي. خو هغوی بل طرف ته چېرته بیا نه انویسټمنټ کوي، نه څه بل څه سکیل زده کوي، نه څه هنر زده کوي چې د هغې د وجې هم ځان فاینانشلی سیکیور کړي. په دې هر څه به تفصیل سره مونږ خبره کوو. زه غواړم چې د میلمه پیژنګلو زه تاسو سره وکړم. علیم شاه خلجي صاحب ټرینر دی، سوشل میډیا اکټیویسټ دی، په دغه حواله دی وخت په وخت ټریننګ زموږ ورکوي. خلجي صاحب اول خو ستړي مه شئ چې ډېره مهرباني ستاسو ته راتګ شي. څنګه چې ما عرض وکړو چې د میډیا چونکې دور دی د سایبر ورلډ دی، که نه چې یو خو دا راته اول وایي چې دې کې به مونږ ځان له سپیس څنګه کریټ کوو، بیا به مونږ راځو ون بای ون چې په دې کرپټو کرنسي، په ټریډنګ او فارکس باندې، او بیا نور خبرې و نور موضوعات وکړو. د ډاکټر صاحب د فزیکل دنیا چې کوم دور و د انډسټریل ریولوشن هغه ختمېدو دی او د ډیجیټل دنیا په راوچتېدو ده ډېره په تیزۍ سره. زمونږ غوندې ملکونه لکه پاکستان واخله، افغانستان واخله، انډیا واخله، بنګلادیش واخله، زمونږ چې دا کوم سکول اف تھاټس دي یا پرایمري سکول دی یا میډل یا ایجوکیشنل سیکټر دی، په دې کې د دې ډیجیټل دور چې کوم هغه افیکټس یا د دې چې کوم هغه ریسپانس جنریټ کېدو د هغې بنیادي شیدونه تیاري ونه کړه شوه. ماشوم ته ریسک مینجمنټ ونه ښودی شو، ماشوم ته فاینانشل مینجمنټ ونه ښودی شو. دا چې کوم تاسو ذکر وکړو د ډیجیټل سپیس کې دننه د کرپټو یا د ټریډنګ یا د فارکس چې کوم مایند سیټ دی، دا په ډیولپ ملکونو کې ډېر کامیاب دی. ځکه چې هلته کوم سکولز، کالجز دي یا فیملیز دي یا ماحول دی، هغه دونه اکوپډ دی ډیجیټلی فرام دیر پرایمري ټو دیر انټایر ایجوکیشن سیسټم، دونه اکوپډ دی چې د هغوی دپاره هغه انالیسس کول، ډیسیشن میکینګ کول، په دې کې انویسټمنټ کول ډېر نقصاندی نه دي بنسبت د دې چې کوم موږ یو. اوس موږ خو کوشش کوو چې موږ هم د هغوی په شان پیښې وکړو یا د فارکس کې راشو، ټریډنګ وکړو یا کرپټو کې انویسټمنټ وکړو، یا په کور کې ناست یو موبایل را سره او انالیټکس راته مخکې وروسته کېږي او دا شنه بټن او دا سره بټن نه ده او ډالرې دي او دا بس اے ټي ایم کارت دی او وباسه او دا نغدي دي ګټه، نو هغه دا پکې شته هم، دا ریالټي ده. یس دا پکې شته، دا ریالټي ده، دا داسې پاسبل ده. خو دې دپاره یو ګراؤنډز پکار دي. هغه ګراؤنډز هغې دپاره یو سایکولوجیکل یو بیهیویر پکار دی، یو نالج پکار دی، سټرینث هم پکار دی. ایگزیکټلی یو بیکګراؤنډ پکار دی او هغه بیکګراؤنډ دلته زموږ یوت سره نشته. نو وداوټ نوینګ، بغیر د دې خبرې نه چې په ډیجیټل ورلډ کې چې کوم اپورچونیټیز اوس فاینانشل اپورچونیټیز دي، لکه د دې ایجوکیشنل اپورچونیټیز خو شته. دا خو موږ ته وویلو شول چې ګوګل د علم یو خزانه ده، یوټیوب د علم یو خزانه ده. دا د کاروبار یو غټه منډۍ هم ده. خو که ته د دې منډۍ په کنسپټ نه پوهېږې یا د دې منډۍ نه خبر نه او ته په ناخبرۍ کې دې ته وردننه کېږي، نو دا بیا دونه نقصاندی هم دی چې څونه د دې
مثبت اسپیکټس صحیح دي دا دونه خطرناک هم ده. ټریننګ څومره ضروری دی یا مونږ اوس د پاکستان خبرو کو یا د خیبر پښتونخوا خبرو کو دلته مونږ ګورو چې دا اوس یو ټرند جوړ شوی دی خاص کر زمونږ هغه یوث چې مختلف لیولز کې لکه څوک ته میټرک نه پس څوک ته انټرمیډیټ ایگزامز ورکړي کنه جی فورن دغه 2-3 میاشتې ورسره یي نو دوی ویچاره دی کې بس مونږ پیسې ګټل غواړو not possible زه تاسو ته خبرو کوم ګوره د یو کال ماشوم لا چې د سنډا د سر غوښه ورکې خوړې شي نشي خوړې ازمولم غواړي چې یس دا سوشل میډیا چې کومه ده دا د کې چې کوم فیسبوک ته یا ټیک ټاک ته یا یوټیوب ده دا د منډي دا جوړه شوې ده لپاره ده صحیح د کې د مارک زکربرګ بوالو فیسبوک دا یو اکاړه جوړه کړې ده په دې اکاړه کې تا ته مو خپل ویډیوز راواچو ما ته مو خپل فوټوز واچو د ته مو د ټوله دنیا دې تر غونډه کړې صحیح دا چې کله یو منډي جوړه شو په دې منډي کې د بیا هر لوبه کېږي خو هرې لوبې خپل اسپیکټ سي او خپل بیک ګراوند سي صحیح کله هم زه نشم دا تاسو ته کنفرم کولی او نه ویلی شم چې یو سړی میډیکل د کړی فرست ایئر اینډ سیکنډ ایئر او دا فارکس ته ورننوځي فارکس لپاره یو بیک ګراوند پکار دی یو مست بی ا فاینانشل انالیست یو فاینانشل انالیست پکار دی یو فاینانشل ریسک مینجمنٹ چې تا کړی هغه پکار دی پلس دا خبره دی کې دادا چې دی کې به جیولوجیکل ان انټرنیشنل انوایرنمنټس ته ګوري دنیا حالاتو ته بګوري ماحول ته بګوري زمونږ نه زیاده تر د فرست ایئر د سیکنډ ایئر هغه لکان چې د ډالرو په چکر کې بغیر د پریپریشن نه راننوتل پیسې واچولې او هغه ته نه لاړې دا څنګه لاړې شي څنګه روکې شي دا پیسې ګوره جی یو خو دا چې زما دا یو انډرسټانډینګ دی چې په دې کې ټولې انډې په یو باسکټ کې نکدي صحیح که یو سړی په فارکس کې کار کول غواړي داتس ا ګریټ بزنس سټرکچر اټ ایگزیسټس دا یو ښه بزنس سټرکچر دی که ته په کرپټو کې کار کوې بیټ کوینز کې کار کوې انټرنیشنل ټریډینګ دا دی چې کروډ آئلز دي ډالرز دي ګولډ دي غټ کمپنیز دي هغوی پرایس کې انکریز اینډ ډیکریز راځي دا د ملکونو په انټرنل سچویشنز باندې ډیپند کوي د دنیا په پالیټکس باندې ډیپندنٹ کوي دا د دنیا معاشي حالاتو باندې ډیپندنٹ کوي که چاینا او امریکا حالات جنگي حالات جوړ شول دي د لپاره یو میچور مایند سیټ غواړي دا د فرست ایئر د سیکنډ ایئر د الګ د کولو کار نه دی یس که یو الګ وایي چې یس زه په دې کې مخکې تلل غواړم زه په ټریډینګ کې مخکې تلل غواړم زه په کرپټو کې مخکې تلل غواړم زه په چې کوم بیټ کوینز دی آنلاین بزنس کې تلل غواړم د دې لپاره خپل یو سټرکچر دی 3 ایئرز 4 ایئرز 5 ایئرز ته خپل بیس لاین بالکل مختمه کتا سره ټولې $200 دی او دا $200 دی پکې ورواچول نو خو به تا نه لړی شي بیا به څه کې اگین سټرس انزایټي پلس دا چې دا یو د دې یو اسپیکټ دا چې دا د یو جواري رخ بیا اختیار کی ګیمبلینګ شي دا ګیمبلینګ شي لکه دا څه چې یو ماشوم دی سیکنډ ایئر کړل د په پټو سترګو رالو د په فارکس کې انویسټمنټ وکړو یا مطلب په د په کرپټو کې یا دغه به واخلو لیټ سپوز دغه لرالو دا بیټ کوینز واغستل شو اوکې او په پټو سترګې واغستلو بس ګورو به قسمت ته خبر شو کلاندې شو بیا دا $200 هم نه لاړل بیا به څه کې $2000 ځان ته جیب کې وساته دا 200 چیر نه کم اضافي دی دا ورواچو صحیح پدې کې چکم وخه چوکم وخه دوکیم وخه روزګار هم کوا ملکی حالاتو تم ګوره لګ انالیسس کوا او ټرند تم ګوره کنه لګ سټډیم کوا لګ ټرند تم ګوره کداغه 400 شوي 200 کې د بیا د 200 جنگو صحیح کدا 600 شوي 300 کې د بیا د جنگو صحیح زیاده تر لکان په هر څور لړکی اچھا هر څه په کې ورواچي مایند سیټ خود دویشتنه مونږ ته خو په پرایمري سکول کې چاته فاینانشل مینجمنټ ونه خو شو مونږ ته خو په سکول کې ریسک مینجمنټ چاونه خو مونږ ته خو په سکول کالج یونیورسيټي کې زمونږ بیک ګراوند ډیجیټل اکانومي د لپاره یا ډیجیټل سپیس کې بزنس کولو د لپاره مونږ جوړ شوی د سره نه یو صحیح مونږ میډیکل ساينسز له جوړ شوی مونږ انجینیرینګ له جوړ شوی مونږ کمپیوټر ساينسز له جوړ شوی خو مونږ ډیجیټل اکانومي چې کوم دا نیو اسپیکټس دي له نه جوړ شوی اوس غریب ملکونه لکه زمونږ په شانتي چې کمی یا د غریبانان لکان یا د ینګستر چې کمی دا ایموشنل ویډیر زیات they want a luxurious life they want things دا شیزونه ډیر زر غواړي دوی شلشم په لاس کې زرغونه دی ډیجیټلایزیشن دا تناسانی راوستره دي سره دوی وي چې بس زر دي شي زر سم نه کیږي هر یو شی دی لایف لاین غواړي کنه نو ارګینک پروسس ته کنه دا بزنس بالکل شته دا بالکل ټیک دی یوازې دا نه دی لیکن نور داسې خو بزنسز دي خو دا سونه ارجنسي چې من خایو دا سونه جلدبازي چې من خایو
دا څونه جلدبازي کې چې دا ځینی ټیچرز یا اکیډمیز دا پروجیکټ کوي چې زه پتا راتو رات میلیونیر کوم. دا چې کوم دا یوت دا وخت تاسو ګوري هغه یم او دا کوم یوت شي دا داوه هم کوي کنه بیا دا ځان سره نور ملګري ملاو کی چې ما خو بیګا دومره $10,000 وګټلو دا بیا غپ لګي trapped. That's not possible. Yes, it is possible. Like a betting there کنه betting, what does betting means? شرط. Yes, دا خو لکه توکل لګول یا شرط لګول یا مطلب داره اندازه لګول. آیا موږ د اندازو پوزیشن کې یو نه زموږ لکه دونه فینانشلی سترونګ یو نه موږ ته دونه فینانشل ریسک ته کنه پلس ریسک مینجمنت هم خپل اصول دي رولز دي چې ته دونه ریسک وکړه چې سر خو نه بیلې کنه لکه ډیر کیسز دي کې داسې رال چې لکان پکې اډکشن ډرګ اډکټډ شو پکې منټل سټرس پکې خلکو واغستو خلک پکې انزایټي ته لاړل سلو کې بلس کسان پروفیټو کې اب تاسو ته پروجیکشن کې ښکاری هغه چې 90 کسانو چا وبېللې پیسې هغه نخکاری هغه چې کوم لسو کسانو وګټلې هغه نن وګټلې خو سبب بیا غي بیلو دي. This is something like moving up, moving down. دا کله بره کله لاندې کله ډیر لاندې کله ډیر بره خو د دې لپاره یو ډیپ انالیسس هغه منټل میچورټي هغه فینانشل ګراوندز چې کوم پکار دي د ډیجیټل ټریډ لپاره هغه زمونږ په یوت کې برازي ټیم بالي او دا مونږ ګورو کنه دا هم یو اپروچ ته پدې تاسو خبرو کوي لکه دا سه ینګسټرز وی چې هغه وی چې ما سره لکه ما $1000 وګټل یا 1500 مې وګټل نو مونږ ورته چې دا خو په کار $10 ال دي چې دا ستا جیب کې دا خو په اکاونټ کې دی نو هغه وی چې اکاونټ نه ځکه نو باسم ک نیکسټ ټایم ماته انویسټ کول راځي نو بیا خو ما سره نه نو هغه په دې چکر کې داغه جیب ته کلم را نشي ولاړ شي. ایگزیکټلی د کې ډیر کیسز کېږي اورال د دې ان ا نټشل که تاسو ته دا وایم چې دا کم د بزنس سټرکچر را روان دی مونږ لس کاله مخکې په کارو چې دی لمونږ ځان تیار کړی وی صحیح اوس هم دا څه ګرانه نه ده که مونږ په تعلیمي نظام کې یو سپلیمنټري سبجیکټ کیدو یا یو اضافي بک لکه هاو ټو ډیل وذ دی ډیجیټل ډیکوټي صحیح او ډیجیټل اورګردي هم د سټوډنټس یو پرابلم دی ډیجیټل ډاکوانم ډیر په تیزی سره راغلل هر یو شی د یو ډیجیټل صورت اختیار ډیجیټل فارم واغښت ټیک شوی کووډ نه پس دا ډیر تیزی کې راغلل ابل روز موږ یو راکټ بل خېجولای ده کنه صحیح نو د دې راکټ د تلو سره یو راکټ بل په لایف لاین کې دی چې هغه د سټلایټ په تھرو به د انټرنیټ جاپان والو سه خېجولې د لرګي نه جوړ کړی دی چې موږ په ډیر ازور کانسپټ کې لګیایو رائټ او چې 5G رااله او د هر څه پر ریموټ شو هر څه پر ریموټ شو نو I think چې when you are not ready for something ته چې ست تیار نه نو ظاهر خبره ده چې بیا په دې کې ریسک ډیر وي او دا چې لاس سوکو کی کنه نقصان نو کې تاسو چې $2000 دي 2000 ورلړه کو لاړل د سره بیا سټرس انګزایټي فرستریشن دا خو بیا یو بل پرابلم پیدا کوي دا وایلنس مور دا سټرس خو د وایلنس مور زموږ په معاشره کې غلاګانی لبداویانی جنگ جګړې وال ټکول شروع کیږي چې وسړی بانکرپټ شي ټیک چې استاجب خالی تو بیا جنگ کې صحیح نو دا اصل کې چې کله دی کې دا سرتیزیو کې ورننه وځي او پوهېږي په نه په یو کار لکه تیار نه یو میداني جنگ ته ورشي او جنگ وبیلې نو بیا تر ځان سره نور نظام معاشره هم ډسټرب کې ټیک شو یو ټرای وکړه ریسکی لرنینګ دی د کې لرنینګ هم شته یو لرن ته وال خوري ته بیلات کې خو یو سپیسیفیک اماونټ سره یو لیمټس پکار یو $2000 $1000 $500 ځان سره ریزرو کې ساته $100 نه لګ لګ دی کې لګیا اوس لګ 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 پر رو رو نو پدې کې بیا دا چې ریسک مینجمنت وایوم دیتا که ریسک مینجمنت وکړي شي او فینانشل مینجمنت وکړي شي نو آی تھنک چې دا سبجیکټ دونه ګران نه دی چې دا موږ زده کو خو دونه آسان هم نه دی چې څونه د ښکاری دا فلکچویشن چې کیږي انټرنیشنل مارکیټ کې د کرنسی په حواله کوم د ډالر خبرو کو یا د پاوند خبرو کو یا د ریال د درهم خبرو کو یا د دینار خبرو کو دا د سره متاثر کیږي ډیفینیټلی ګوره جی یو الګ ته هغه په پښتونخوا کې په خبر کې بالا باندې کې ناشته ټیک شو دا ډالر خوبونه نه او دا په ټریډینګ کې لګیا دی هغه انویسټمنٹ کړي ټریډینګ کوي کروډ آئل کې انویسټمنٹ کړي یا په ډالرز کې کړي یا په ګولډ کې کړي دا لګ د دې خبر دی چې د ټیم کې د هانګ کانګ او د امریکا او د چاینا چې په منځ کې کم ټایز دي یا د دوی کوم بایلیټرل ریلیشنشپس دي د دې په بزنس سره اثرات کېدي شي یا لیټ سپوز رشیا په یوکرین حمله وکړه امریکا په سټینډ واغستو یا اسرائیل په فلسطین باندې حمله وکړه په دنیا کې جنگي حالات د دنیا د کاروبار
دا خکولې شي یا خرابولې شي. دونه خو دا ډیپ انالیست نه دي کنه، دی خو دوی ته نه ګوري، بس دې ته ګوري چې پیسې ورلړه کا ګورمه که چېرته ریټ بره شو خو خرڅ به کومه ګټه به وکړم او که ریټ لاندې لاړو نو بس زی به داسې خو نه ده پاسبل. په کار دا ده چې ستا په دنیا باندې نظري، په دنیا کې جدید سره روان دي، په دې نظري ستا د دنیا پولیټیکل سچویشن باندې نظري، ستا د دنیا اکنامک کنډیشنز باندې نظري، ته انټرنیشنل جرنلز کې د دنیا معاشي حالات ګوري. غټې غټې کمپنیز چې کوم دي، ټیسلا شوه، ټویوټا شوه، څونه غټ غټ کمپنیز چې په ملک کې کار کوي، د دوی چې کوم نیو پروډکټس راځي، د دوی چې کوم ډیسیشنز راځي، په هغې باندې خبرې. په دې کې اوښان هغه خلکو په بډه کړل چې کوم اکانومیسټ دي، کوم 35 to 45 to 55 years old دي، ګروګان دي، بیرز دي، بولز دي، سټاک ایکسچینج نه خبر دي، د کمپنی شیرز سیل ان پرچیز نه خبر دي، د ملکی حالاتو نه خبر دي. هغوی سیزنل ویریشن پلس اکنامک سچویشن پلس پولیټیکل کنډیشنز مطابق د مختلف کمپنیز مختلف پروډکټس ریټ کله بره کیږي کله لاندې کیږي د هغوی نه خبر دي. دا یو خاص ایج اف ایکسپیرینس غواړي، یو خاص ټایم لیمټ غواړي. ته چې په دې کې د فرست ایئر ماشوم را دننه کې هغه غریب سره ټولې $200 هغه څه چې ورسره وي هغه هم د دننه لاړې شي، نو دس از رانګ. راشه یو پراپر پلانینګ یو سټریټجي سره راشه، پهله ځان تیار کا، پهله په دې بزنس ځان پوهه کا، بیا داسې سلو غونته کې رو د یو $10 $20 $50 میکزیمم $100 نه سٹارټ واخله او ریسرچ ورته لږ شروع کا، لږ انالیسس کوه، لږ ډیفرنٹ حالات ګوره، ډیفرنٹ جرنلز دي، میگزینز دي چې د دنیا په معیشت په اکانومي باندې خبرې کوي. آی تھنک چې موږ په فیوچر کې ولې چې موږ سره انرژي ډیره ده، وی هاف ټو ثینګز چې دا ډیر فری دي موږ سره، یو ټایم موږ سره فری دی، یو موږ سره انرژي ده. وی آر د ینګ پاپولیشن ان د ورلد، د ینګست پاپولیشن موږ سره ده کنه. اور دا چې کوم جدید بزنس ماډلز دي دا دونه راکټ ساينس هم نه ده، خو دونه آسان نه دي چې څونه موږ تخکاری، دونه تیزی باندې کې لږ ترتیب سره به پدې کې راځي. د دې په ایجوکیشنل امپیکټ باندې لږ خبرو کو، د فارکس کرپټو کرنسی ټریډینګ وغیرہ چې دی چې یو یوت د کالج نه پس یا کالج دوران کې دی کې انوالو شي، دا د نور چې کوم دا زمونږ سیستم د ایجوکیشن دی نه څومره لرې وځي، ځکه دی خو ټوله شپه ویښي او د ورځې به ودی بیا. It has very negative impacts, right؟ تاسو د ورځې ودنه دا پکې 72 غنټې پکې اخوي، پلس دا د ماشوم رویه لکه یا ډیره زیاته ایګویسټک کی او یا ډیره زیاته کرونیک کی، یا ډیر کم عمره ماشوم ته ډیر غټ پروفټ پلاس ورشي نو بیا به پیسې کوي. لکه موږ په خپل فیملیز کې د 12 سال د 15 سال ماشوم له دونه غټ اماونټ نه ورکو، ځکه چې دا په خپل دغه خواهشات دونه ډیر کی چې کبیا دا پیسې نه نو بیا به خواهشات څنګه پوره کیږي، بیا به دا په یو منټل سټرس او په کنفلیکټ کې پروت دي. دی بزنسز چې کوم جدید بزنسز دي او د ډیجیټل دور ضرورت هم دی، د دې یو خپل ډاینامیکس دي، د دې خپل پروګرامز دي او یو ټایم او عرصه غواړي، او د دې لپاره پرفیکټ ایج چې کوم دی هغه کم از کم 25 ایئرز یا 30 ایئرز کې، دیټس ا میچور ایج. نه دی خو چې موږ 25 تر اوسه موږ سره به وی ګوي دا بیا لیټ نشي دا ګاډي ماډي، بس بیا به منټالان هم ډیر وګوري په معاشره کې او تاوانیان هم ډیر وګوري. اوس خلجی صاحب دا چل چې چونکې د سوشل میډیا دور دی، سایبر ورډ تاسو وختي خبره وکړه، دی کې خو ځان له دی خو مکمل تاسو جدا کول نه شي دا یوت ته دی نه، بل څه لاره ده چې دی په دې سایبر ورډ کې ځان ته سپیس پیدا کی، یو نیش ځان ته آیډنټیفای کی او هغې کې دی زما اشاره ده لکه فریلانسنګ وغیرہ کنه چې دی دغه ټیکنالوژي سره هم وي او دی پکې خپل ځان هم ګرو کوي او ارنینګ هم کوي. ډاکټر صاحب one thing دا ډیر امپورټنٹ ده، دا به ډیر کمال وشي که داسې وشو، لکه دونه غټ اپرچونټي دې ټایم کې دنیا موږ له راکړه، دا دنیا راغونډه شوه یو ځای ته. تاسو که به خیال کړو په دې اشنغرۍ پاټک کې فردوس کې بل دی یو مداري و، د مداري به یو خادمۍ تړلې وه، خوا کې به ده سره غاشدها ایښې وه که نه، نو د مداري سره به لاس کې هغه ګونګړی و، ده به یو قسم ټریکس کول او ده به یو جوکس کول او ده به کیسې داسې کولې چې ده به رو ځان ته خلک راغونډ کړل، د خلک به ټول که نه تماشګیر به را جوړ شو. دې اژدها کله د خادمۍ ونه خوړه، خو په دې تمه باندې به د خپل پروډکټس خرڅ کړل، یو شی خرڅ کړی، دوایي خرڅ کړی، د سر تیل خرڅ کړي، د یختو تیل خرڅ کړي، سکین دوایي خرڅ کړي، د خارښ دوایي خرڅ کړي، د به دا کراوډ جوړ.
دا سوشل خدمه یو نه خوړلې شو او نشو هغه ابا یو ټریپ فیسبوک انستګرام ټیک ټاک ډیر په ټاپ روان دی یوټیوب دا د مداریان وکړې دي ډیجیټل دی جی مارک زکربرګ باندې کیس شو دا مارک زکربرګ باندې کیس شو چې بای دا تاسو سره چې ټول دنیا د خلکو دا ډیټا پرته ده دا ته په دې کیس کنه دا هم میس یوز دا کیږي خو اوس ته چې په فیسبوک کې اکاونټ کولای فیسبوک ته وي ستانوم ستا ایډرس ستا ایجوکیشن بیک گراوند ستا ډیټ اف برث هغه ارتفیشل انټیلیجنس ته چې ستا دا ډیټا ټوله واخلي په لکاو کروڑاو ارباو دنیا خلکو خپل ډیټا ورکړه ډیټا فیسبوک ته رااله اوس فیسبوک کم کارو کو چې فیسبوک ته وی رواچو فلم ډراما رواچو جوک رواچو خندا رواچو فلم رواچو غانا رواچو یا دا نور مرداري چې کوم چلیږي دا رواچو صحیح د تخلق راغونډي شاته کې نولي بزنسمنان دي دا ناسکول دا کوکا کولا دا غټ کمپنیز چې کوم دي دوی ته ورو ما څه په کروڑاو ارباو خلک دي مال خپل پروډکټ راکوي چې زی خلکو ته رسوم زه یو تجارم دا به مال فائدہ په دې اسپیکټ کې راکې زما په کې سخوانی بازار کې د واسکټونو دکان دی یا په کارخانو کې زما د پرچ پیالو دکان دی یا زه په خیبر بازار کې چې کوم دی ناسي مغمی خرڅوم صحیح ده دا مال بینګ بزنسمن فائدہ غټ راکول شي زه په فیسبوک ته ما چې فیسبوک به دې څه کار وکړه چې زه دا غمی خرڅوم دا غمی مال په ستا چې دا اکاړه راغونډه کړې ده دا رنګ اړوچ او دا غانا او فلم او مووی او ډراما او دا ټیک ټاک او دا غانې مانی د دوی ته خلک ګوري راغون شوی دي اجدا او خدمه ته ورو بس دا اجدا او خدمه ته روانه کړی دي کې یار دا غمه خوراله خرڅ کا اور دوی ښه پچای خرڅه تور تولی کې چېرې ایج لیمټ 35 to 45 اچھا جی کم ایریا کې خرڅه جی په دې ایریا کې خرڅوم خاصونه ټایم د پاره خرڅه جی دونه ټایم د پاره خرڅوم ډیټا خپل ته دا لړی ډیټا خپل ته پرته دا خورا غونډه کړی دا هغه ستا پروډکټ والی ستا ګلاس والی یا ستا غمه واخلي فیسبوک کې واخلي او په دې اکاړې ته ورلړکی اوس دې اکاړې ته خلک را نوتی دي نو دې اکاړه کې بیا چې ته په فیسبوک کې ګورې غمه به تاسو غمه کې کچا جورابه کړي جورابه به ته جورابه کې کدا ګلوش به تاویږي دي او ته به کدا بس ما ضرورت ته بس ضرورت ته بس چې ته په کلیک کې تا واغستو د دې دا اسپیکټ دا فائدې دي منګ دا د دې دا بل اسپیکټ واغستو منګ هغه تماشې ته دغه ته پته مو شروع دغه به خادمه کې لخري نو کته په دې تما کې نه چې دا به خادمه خو خادمه کې لم نخري د ډیجیټل مارکیټینګ د دې دور د ټولو نه مضبوط هتیار د ډیجیټل مارکیټینګ ینګسټر ک ډیجیټل مارکیټینګ از د کی هر کاروبار گروث کوي ډیجیټل مارکیټینګ از ویری امپورټنٹ بیسیک کمپیوټر ساينس نالج چې کوم دی ډیر زیات امپورټنٹ ده بیسیک کمپیوټر ساينس نالج کې دونه د چې ځان له لپټاپ واخلي د لپټاپ د وینډو انسټالیشن باندې ځان پوهه کې د لپټاپ مینټیننس او ریسپانسیبিলিټي باندې ځان پوهه کې د انټرنیټ په کنیکټیویټي ځان پوهه کې لپټاپ راغی دا غي نه پس په لپټاپ کې سٹارټ کیبورډ فنکشن باندې ځان پوهه کې پلس ټایپینګ سپیډ خپل لګ جوړ کې د دې نه پس ډیزاین د ډیجیټل ورلد کې کغواړي چې زمونږ یوت فینانشلی ځان سترونګ کی پلس ایجوکیشنلی ځان سترونګ کی پلس دنیا سره ځان سیال کی او موږ د پاکستان په ډیجیټل اکانومي کې یو میسیو کنټریبیوشن وکړو موږ به یوت ته د ټولو نه پهلا د کمپیوټر بیسیک نالج پلس ډیزاین خایو ډیزاینینګ گرافیک ډیزاینینګ ځکه چې مارکیټینګ کیږي اله چې ته یو ښه ډیزاینر یې پلس دا غي نه پس د ویب ډیولپمنٹ یو کنسپټ د ویب سایټ څنګه کار کوي ویب سایټ جوړیږي څنګه دا ویب سایټ په کومه طریقه باندې مارکیټ کیږي پلس دا غي نه پس سرچ انجن اپټیمایزیشن دی چې دا د ډیجیټل مارکیټینګ هغه خبره ده چې ته فیسبوک ماما ته چې فیسبوک ماما دا کاړه خو تا جوړ کړی ده زه ناسې ما په بالا ماڼۍ کې ما د سپلو د سپلای جوړوم دا کې سم سپلای جوړوم دا په دې کې خلک خرڅي دا خو لار وایرل کا اوس نه بروشري څوک جوړي نه وال چاکینګ څوک لګي نه بیل بورډ څوک جوړي کیسه خو ډیجیټل شو آبادی زیاته شو د کورونو څوک روزي نه ګلوبل وارمنګ دونه شو چې دلته نه پرشکه کې نه ته په دې لاټین چوک راته شو کیسه خو نه ته څوک راځي دا کلمی بری د خلې لرشي د ګرمینه پلس دا چې انټرنیټ هم رالو 5G ته روان دي سیستم هر سړی د موبایل په لاس کې ورلو نو که ډیجیټلی موږ په دې ټایم کې د ډیجیټل مارکیټینګ اسپیکټس د کمپیوټر ساينس بیسیک نالج گرافکس او د ویب ډیولپمنٹ چې کوم بنیادی نالج سي کدا موږ کنونشنل طریقې سره یا چې کوم زموږ ایجوکیشنل سیستم دی کدی کې موږ د نرسري وکړله نو دا لکان چې د میټرک نه بر راځي نو دا بیا په ټریډینګ کې کار کول شي دا بیا په فارکس کې کار کول شي دا بیا مطلب دا د په امازون کې کار کول شي دا په شاپیفای خو کار کول شي دا د پاکستان چې کوم انډستری دا زمنګ ایکسپورټ هغه لیول تر رسولي چې انتها ده سوال صرف دا دی چې الکان منټلی سایکولوژیکلی تیار نه دي
او نه د دوی هغه سي پروګرامینګ شوی. ها دغه یو طبقه دا هغه ډیره صحیح روانه ده کوم چې الریډي فریلانس کې موجود دي. چا چې ام بي اي کړی دا، چا چې بي بي اي کړی دا، چا چې ام کام کړی دی، چا چې بي کام کړی دی، کم کسان چې د ډیماند او سپلای نه خبر دي، کم کسان چې د مارکیټ سایکالوجي نه خبر دي، کم کسان چې پروډکټ نالج نه خبر دي، کم کسان چې د پرچیز ان سیل بیهیویر ان پرچیز بیهیویر ان کنزیومر بیهیویر نه خبر دي. د چا چې لګ ډیر کمیونیکیشن سکل شته هغوی پکې ډیر زیات خشو. موږ دا نور ریسټ اف اور یوث چې کوم دی هم ډیجیټلی اګنایټ کولی شو، کنیکټ کولی شو او په دې باندې په دنیا کې یو د پاکستان ډیجیټل اکانومي دی اسمان ته رسولی شو. ټیک تیاری پکار ده. دا راته تاسو د کمیونیکیشن سکلز خبره وکړه. کمیونیکیشن سکلز پلس انګریزي څومره ضروری ده د هر څه لپاره؟ سر یو تاسو لګوره کړه ته په دنیا کې یو پروډکټ خرڅولې اله شي چې کله ته پته ولګي چې دا پروډکټ د چا ضرورت دی، د چا ضرورت دی، دا پته به څنګه لګي؟ دا خو به ظاهره خبره ده چې ته به دې کې ګرځې، دنیا کې به ګرځې او په دنیا کې کامن انټرنیشنل لینګویج انګریزي ده. انګریزي ژبه بیا دوه فائدې موږ لره کوي چې یو سټوډنټ یې زده کړي هم اکیډامیکلی د ته اسانتیا شروع شو، د نقل نخلات شو، وټې نخلات شو، فل بدی شو، ماشوم اضافي سټډي نخلات شو. پلس دا چې دا فینانشل بینیفټس ورکوي د ماشوم له، اکنامک بینیفټس ورکوي. که دا په فورکس کې زی د ته ایز ده، دا په یوټیوب کې ویډیوز کته شي، دا په یوټیوب کې لیکچرز کته شي، دا د آنلاین بزنس چې کوم لیټیسټ ټرمینالوجیز دي دا غي نه ځان خبرول شي، کوم ټرندز دي دا غي نه ځان خبرول شي. نو د ډیجیټل سپیس زبان انګریزي ده چې دا ژبه نه درځي بیا خړون دی او کونه آرټیفیشل انټيليجنس سره اکوینټنس یا په دې باندې ځان پوهه کول یا د دې استفاده کول نن دور کې څومره ضروری دي؟ سر د علم موږ په یو صدۍ کې هغه صدۍ چې په هغې کې موږ علم حاصلولو هغه صدۍ تقریبا اینډ شوه. اوس د عمل دور شروع شو، اکشن زمانې ته موږ راننوتو. زه په دې خبره پوهیم چې آرټیفیشل انټيليجنس د هر سوال جواب درکوي، خو دا اکشن او کنسیکوینسز ته تا نه بوځي. دا اکشن او کنسیکوینسز یې په موږ پرېښه ده. اوس که یو سړی سقراط شي یا لایبرریان یې د سره ډکي او د ده په ذهن کې د دنیا جهان فارمولې او فلسفې او پالیسیز پراته وي، سوال هماغه د اکشن ته به هماغه فارمولا، هغه فلسفه، هغه آیډیا، هغه امیجینیشن یا هغه انسر، هغه جواب چې تا ته ملاو شو، اب ته ظاهره خبره اکشن ته خو کوزی کنه، نو هغه بیا هم منګ یو، نو موږ به د اکشن ته کوزو، اکشن نه به کنسیکوینسز ته رسو. آرټیفیشل انټيليجنس کار ډیر آسان کو، موږ به په سولوشنز پسې ګرځېدو، هغه سولوشنز اوس په اسانه موږ ته میلاویږي. لہذا اکشن ته یو سپورټیو ارګومنټس، یو سټرونګ انفارمیشن میلاو شو چې موږ اکشن ته کوشو، موږ کنسیکوینسز ته ورسو. کنسیکوینسز ریسپونډ ته وایي، امپیکټ ته وایي، اثر ته وایي چې یو سړی اے آی د خپل ایجوکیشنل انټلیکچوال گروث لپاره استعمال کی، یا یو سړی اے آی د خپل بزنس گروث لپاره استعمال کی، یا یو سړی اے آی د یو سوال د جواب لپاره استعمال کی او هغه جواب بیا تا سټیسفاید کی او امپیکټ کی، یا ته یو بزنس ټایکون حساب بزنس کې ایز راشي، ته یو استاد حساب په مارکر کې زور راشي، نالج پکې راشي، یا ته یو انټرپرینور او اے آی تعالی هغه جوابونه هم درکړي چې هغه جوابونه ستا ملازمین تعالی نشي درکولی، نو دی تعالی ټایم هم کم کو، ستا انرژي هم سیف کا او ستا په انویسټمنټ هم کم. تاسو د وختي د یوټیوب، د ټیک ټاک، د فیسبوک دا خبره وکړه چې مداریان هم دي دا ټول ارسه دا کم کانټینټ چې جوړیږي کنه جی، دوه قسمه کانټینټ جوړیږي، ښه کانټینټ هم جوړیږي خو د بده مرغه د هغه ویورز سبسکرایبرز نه راځي. زیاتره موږ ګورو چې هغه د نولي او د مار جګړه کنه جی. ښه کانټینټ په څنګه پروډوس کوو؟ بل دا ده چې ایتیکل کنسیډریشنز څه پکار دي چې موږ کله کانټینټ کریټ کوو؟ سر دا یوټیوب او فیسبوک هم یو بیهیویر دی، دا ستاسو کانټینټ ته ګوري کنه، دا ستاسو کانټینټ ته ګوري چې یاره د انډیویژوال د کس د ویډیو یا د لیکچر یا د خپل یو نالج په ویب باندې واچولو، دی باندې څونه ریسپونډ رالو، یو ریسپونډ دی، یو انګیجمنٹ دی. صحیح. زه به داسې یو ویډیو جوړه کوم چې د دنیا جهان په کروڑو خلک به وګوري، خو په هغې باندې به انګیجمنٹ نه. انګیجمنٹ امپورټنٹ دی. تاسو یو ویډیو جوړه کړه، تاسو یو کنټینټ جوړ کو، یو سولوشن هم ورکو او هغه خلکو هم کتو، په هغې باندې سوال او جواب رالو، هغه تاسو نه سوال شو، تاسو بیا جواب ورکو، پای کې کمنټس وشول او پای کې ډسکشن شروع شو. فیسبوک ته پته لګي چې ها یار دا په پیښور کې، دا په پلاني ځای کې دې کس چې کوم دا خبره وکړه، نو په دې خبره هم کته شوه، پلس په دې کې لاندې خلکو بحث هم وکړو. مطلب دا چې دا یو ویلیویبل کنټینټ د مارکیټ سودا ده. یس.
تاسو به دوه بینیفټس کوئ. یو به تاسو دې کې پریسیډنټ سټرونګ کوئ ځان له، هغه به فیسبوک او یوټیوب ستا کنټنټ ته ګوري. بله دا چې ویورشپ به زیاتوي، ویورشپ زیاتېږي اله چې کله ستاسو په کنټنټ کې امپیکټ پروت وي. اوس امپیکټ داسې دی چې ستا خبره، ستا امیجز، ستا ویژولز د چا په ژوند کې څه چینج راولي، چاته څه اسانتیا ورکوي، چاته څه سلوشن ورکوي. په دې ټوله دنیا کې یو خبره ده کامن ده چې there is a problem, there is a solution. که ستا په کار کې په ډیجیټل سپیس کې سلوشنز وو، دا به تعالی فائدہ درکوي، او کدی کې سلوشنز نو دا به فائدہ نه درکوي. صحیح. دا راته بالکل اخیری چونکې یو نیم منټ پاتې دی چې کامیابی د پاره لنډه لار او د ډیرو پیسو ګټلو د پاره لنډه لار شته، او که نشته نو بیا کومه لار ده؟ موږ به د قدرت اشارو ته ګورو. که قدرت چرته لنډه لاره موږ ته ښکاري غیر چاپیره، موږ ته خو په هر یو شي کې یو لایف لاین ښکاري. د هر شي خپل یو لایف لاین دی. دا به بچي، دا به غټیږي، دا به ګرو کیږي، دا به اډلټ کیږي، بیا به پلار کیږي، بیا به بابا کیږي. هر ونه میوه ال نیسی چې کله دا ګلو کی ګل به پاڼې لړکې نو دا به میوه کیږي، او بیا به دا میوه ترویږي نو بیا به خوږیږي. هر یو شی خپل لایف لاین غواړي. ایزی ډوینګز چې کوم دي دا مضبوط نه وي، د دې ارګانیک ګراوندز نه. هر یو شی خپل یو ایولوشن پروسس نه تیریږي. که د یو شی فینیشینګ ته ګوري او اینډ ته ګوري او په هغې کې ایولوشن ارګانیک ګراوندز نشته دی، نو د هغې ویلیو نشته دی. صحیح. there is no easy way in anything. گین همیشه په پین کې دی او په یو ایولوشن کې دی. که د دې پین نه تیریږي او د دې پروسس نه تیریږي او هغه سرټن اماونټ اف انرژي نه ورکوي چې کوم ته اچیومنټ غواړي، نو بیا ته به اچیومنټ وکړي، ابه یا ارټیفیشلی یا به ټریپي یا به دوکۍ یا به پیراشوټي، وقتی طور باندې به خلک وخندي، خوشاله به کې، خو لانګ لاسټینګ بینیفټ همیشه د هغه شي دي چې د کوم بنیاد جوړ او د یو خاص لایف لاین نه تیر شوی چې کوم نېچرلی په هر یو شي کې موږ ښکاري. ډیره مهرباني علیم شاه خلجي صاحب، ستاسو د راتګ او ستاسو د خبرو اترو کولو. جی ګرانو کتونکو، ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوو. خبرې مونږ نن وکړې زموږ د موجوده دور چې کومې مسلې دي، او خاص کر زموږ یوث چې څه سره مخ دی یا غواړي چې په هغې کې دی پرمختګ وکړي، یعنې د کرپټو کرنسي، د فارکس، د ټریډینګ، او دغسې د آرټیفیشل انټیلیجنس او دغسې د فریلانسنګ په حواله مونږ کوشش وکړو چې کمې غټې خبرې دي یا کم معلومات په دې لږ لنډ تنګ وخت کې مونږ تاسو له درکولی شو. د هغې مونږ یو کوشش وکړو. راتلونکو پروګرامونو کې به کوشش کوو چې بیا هم په دې باندې خبره وکړو، ځکه چې زموږ زلمی کل چې دی مونږ دا غواړو، چونکې دغه زمونږ د دې ملک اساسه هم د مونږ غواړو چې دی ترقي هم وکړي، سبق هم ووایي، ځان له دې ګټه وټه هم وکړي، او د ملک او د کام په ترقۍ کې د خپل یو کردار ډېر په مؤثره او فعاله توګه باندې ولوبوي. مونږ له اجازت راکوئ. الله په امان.